د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته له راتګ سره سم د اسلامي امارت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره کتلي دي. عباس عراقچي په دې لیدنو کې ویلي چې هیواد یې هیڅ کله د افغانستان په کورني سیاست کې لاسوهنه نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې وروستیو پرمختګونو دې پایلې ته رسولي چې اسلامي امارت سره باید همکاري نوره هم زیاته شي. که څه هم کابل او تهران د کډوالو او د هلمند سیند کې د حقابې پر سر ځینې ستونزې لري، خو رخچي ویلي چې دوی په ابرومندانه ډول د غیر قانوني کډوالو ایستلو ته ژمن دي او د حقابې موضوع د تړون په تطبیق حل کیدای شي. ورته مهال د اسلامي امارت رئیس الوزرا ویلي چې په ایران کې د افغانانو اعدام حساسیت راپاروي او نور باید له دوی سره د مهربانۍ له مخې چلند وشي. اخوا عراقچي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په کتنه کې ویلي چې کابل ته سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي مسیر د پیل په معنا دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې نوي څپرکي ته داخلوي. څو مهمې پوښتنې. په امریکا کې د نوي رهبرۍ له راتګ سره سم کابل ته د ایران د لوړپوړي چارواکي سفر نوی زیری که یوه بله لوبه. عراق، کابل او تهران کوم نوی مسیر او کوم نوی څپرکي ته داخلیدونکي دي؟ آیا دا ډول لیدنې او سفرونه به په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته بدلون ورکړي او که بیا به هم د ایران پراخ غیږ د افغانانو پر وړاندې تنګوي؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډون کوونکي مو دي د سیاسي چارو کارپو سید عبادالله صادق صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو معین ګل څمکنی صاحب او همداشان د پوهنتون استاد او لیکوال محمد ناصر شفیق صاحب. د بحث درنو ګډون کوونکو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. استاد کپی له دې څخه وکړو کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر ته په کومه ګورئ؟ په اوسني وضعیت کې د ده راتګ د سیمې اتلون بدلون ته په پام کې نیولو سره یو نوی زیری که خبرداری دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته او څمکني صاحب ته او صادق صاحب ته، ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته مو نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. نړۍ چې د یو کلي حیثیت لري، په کلي کې معمولا تربګنۍ او ملکۍ اوسي. دا نړۍ هم سره د دې چې شلمه پیړۍ کې د پخواني شوروي اتحاد او د هغې په څنګ کې چین او د سوسیالیستي بلاک هیوادونو یوه ډله وه او د لیبرال دیموکراسۍ هیوادونه بله ډله وه. خو د دویمې زریزې په رامنځته کېدو سره چې نیو ورلډ آرډر رامنځته شو، امریکا د یوازیني زبرځواک په توګه باندې دا نشه په سر کې را پیدا کړه او لای لري شته او لای لري. نو او د هغې لپاره ثبوتونه وړاندې کوي چې بحران ایجادوي او بیا یې کنټرولوي او مدیریت کوي. اوس په داسې زماني مقطع کې چې ټرامپ بیا د جمهوري خواهانو د نامزد په توګه باندې ټاکنې وګټلې او په غزه کې یو بحران حل شو، په موقتي ډول باندې او یا د حل په لوري روان شو او په عین وخت کتل کېږي چې افغانستان هم د یو متوازن سیاست او اقتصاد محوره پالیسیو په مټ باندې غواړي، هم د امریکې باور لاسته راوړي او هم د روسیې او هم د سیمې هیوادونو. دغه یو سیاسي مهارت دی چې هر څوک پرې فایز کېدی هم نشي. نو له دې امله چې ګورو چې له یوې خوا نه ایران زموږ د یو ګاونډي هیواد په توګه د سیمې د اجماع په محور کې هم مطرح او اړین تعلقاتو لرونکی هیواد دی، همدارنګه پاکستان بل هیواد. نو کله چې ګورو چې د پاکستان هیواد نوی سفیر دلته راغی او د اړیکو په رغون باندې کار کوي، په عین وخت کتلی کېږي چې د افغانستان ځینې چارواکي اماراتو ته او قطر ته هیوادونو ته یې تګ وکړه او هلته د هغو خلکو سره لیدنه وکړه چې هغه اصلا د امریکا د باور وړ هیوادونه دي او له پخوا نه دا انګل کېدله چې باید د سیمې اجماع قوي شي او د دې تر شا روسیه، چین او په مجموع کې د امریکا مخالف هیوادونه ولاړو چې ایران هم د هغې نه یو دی. صحیح. د بریکس هیوادونو مطرح کېده او بریکس ته ګواښ کول او دا ټول مسایل داسې دي چې ایران ته دا اندېښنې ولاړېږي چې آیا افغانستان چې
زما ګاونډي هیواد دی او ځینې پخوانۍ ستونزې ورسره لرم او افغانستان د بندیانو په رابطه باندې د مهاجرینو په رابطه باندې خاص ډول باندې د هلمند اوبو د عقابې په رابطه باندې د هغې تر څنګ د نوي اندېښنو په رابطه باندې یو اطمینان حاصلول غواړي او دلته راغلی دی و دا وکتلی شي چې دغه حاکمیت کولی شي چې هم د سیمې اجماع داسې وساتي چې د ایران تعلقات د پاکستان تعلقات د هند او د سعودي په زیان تمام نشي ځکه چې دا زموږ سنتي هیواد که له یوې خوا نه ایران ته اړتیا لري سعودي ته اړتیا لري که بلې خوا نه مثلا پاکستان ته اړتیا لري هند ته اړتیا لري نو بیا کله چې د پاکستان اړیکې د رغون په خوازي ایران هم لږ تلوسه پیدا کوي او غواړي چې اړیکې د رغون په خوا لاړې شي او هغه اندېښنې چې ورسره پیدا شوي دي چې د امریکا سره د دوی اړیکې رغېدل د دوی لپاره شاید ګواښ وسي نو دا هغه څه دي چې له بلې خوا نه هغه ګواښونه چې دواړو هیوادونو ته د مشترک په توګه موجود دي چې اقتصادي کلهبندي په ایران و په افغانستان باندې بیا رامنځته کېدونکي دا هغه څه دي چې د دردونو او د هیلو او د اندېښنو د شریکولو لپاره کیدای شي دا سفر رامنځته شوی کور جواد بیا هم ورته راځو څمکنی صاحب ستاسو په رنګ باندې کابل ته د راغچي سفر څه بیانوي زیری که خبرداری مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته قدرمن استاد ته او د صادق صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلام وایم وعلیکم السلام او دا چې د ایران وضعیت ته باید اول موږ وګورو او همداسې بیا وروسته د افغانستان وضعیت ته د ټرمپ راتلو سره تقریبا ایران په منځني ختیځ کې لوبه بایللې ده سوریه یې د لاسه ووته حزب الله ایلې کار کوي همدغسې د فلسطین هم وضعیت معلوم نه دی یوازې دا دی چې هر وخت کیدای شي چې دا سوله ماته شي یوه خاصه ګرنټي نه لري عراق هم د دوی دپاره ښه زیری نشته نو د بلې خوا نه د ټرمپ حکومت د څومره چې معلومیږي د اسرائیلو سره په ګډه ممکن د ایران په مقابل کې چې هغه کوم اتومي ارسنال لري هغه د منځه یوسي یا که منځه یونسي کمزوری کړي صحیح د بلې خوا نه د افغانستان حالات هم همدغسې دي چې نه تنها په افغانستان بلکې په ټولو باندې بدون د اسرائیل او مصر نه چې امریکې مرستې ودرولې نو دا کې ټول متضرر شول همدغسې موږ هم د یوه څپڅپاندې حالت سره تقریبا موږ مخامخ یو په دې مقطع زمان کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر راتګ هم مثبتې پایلې لرلی شي او هم منفي صحیح مثبت دا دی چې د موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې ورته اړتیا لرو هغه د رغېدو په حالت کې دي رغېږي موږ دایما موږ داسې یو مملکت یو چې موږ واردونکی ملک یو صادرونکی نه یو نو د ایران بنادر د موږ دپاره حیاتي ارزښت لري وروسته له دې چې پاکستان په خپل وخت کې هغه وخت کې چې د موږ فصلونه رسیږي دوی ډېر زیاتې نندرې شروع کوي تعرفې لوړوي مالونه خرابېږي خو ایران بیا د موږ دپاره یو څه نه څه مفید دی خو عوارض بیا دا دي چې که چیرې موږ د امریکې د هغه هیوادونو سره چې امریکا ورسره ښه تعلقات نه لري که موږ نږدې شو نو بیا د دوی فوکس لاندې هم موږ راځو د بلې خوا نه د ایران دا اوسنی تحرک چې دوی منځته راوستلی زه د روسیې سره د ستراتیژیک تړون نه وروسته بولم ځکه روسیه او چین ایران که چیرې دوی په خپل منځ کې سره متحد نشي او افغانستان د ځانه سره ونه لري نو د دوی دغه کامنویلټ بیخي نیمګړی پاتې کېږي دا ټول هغه لامل دی چې ایرانیان یې وهڅول او زموږ حکومت یې وهڅولو چې په دای مقطع زمان کې دوی لیده کاته وکړي راغلل وبه یې ګورو چې د دوی غوښتنې به څه وي آیا د موږ غوښتنې به څه وي تر کومه حده پورې ورسره رسیږو دا به بیا وخت وښیي کور جواد مننه صادق صاحب ستاسو په رنګ باندې کابل ته د غلاقچي سفر د څه لپاره ترسره شوی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن محمدي صاحب تاسو ته درون استاد ته او همداسې څمکني صاحب ته ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام او درناوی وعلیکم السلام یقینا د افغانستان د جغرافیایي موقعیت له کبله او د سیاسي اړیکو له کبله همیشه د لوی هیوادونو د هغوی د تقابل ښکار شوی دی او موږ هیڅکله هم یو داسې سیاست په
د سیمه کې نه دی لوبولی په نړیواله سطح باندې چې ام ځان وژغورو ام نور د لاسه وساتو. یعنی هغه د لوړو د لویو هیوادونو د تقابل په نتیجه کې همیشه افغانستان ځپل شوی دی، ځورول شوی دی، حملې پې شوي دي، اشغال شوی دی او موږ ټوټه ټوټه شوي یو. خو موږ ځان نه دی ساتلی. په څه معنا؟ په دې معنا چې یا به ورته د خپلو سیاسونو کمبختۍ ووایم یا هغه څه چې نور هیوادونه زموږ نه لوړ تم یو توقعات لري د دې افغانستان د خپل دغه جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، نو د دوی توقعات به ډېر لوړ وي. مثلا موږ د روسانو په وخت کې حزب دموکراتیک خلق افغانستان او کاغه خلقو کو پرچمو د بالکل یو طرف تر غړېدل، داسې نه و چې د امریکایانو سره تعلق و یا د پاکستان سره و، نه یو طرف ته و. مثلا د روسانو سره او د روسانو ملګرو سره و چې سوسیالیزم کمونیزم د دې هیوادونو سره یعنی یو مشخص بلاک سره و. یعنی تاسو فکر وکړئ بالکل لکه ته حتی د کیوبا پورې د نور محمد ترکی سفر چې هغې ته د شرق ستوري لقب یې هم ورکړ، یعنی هلته هم سفر کوو خو موخه دا وه چې موږ د روسانو سره ولاړ یو. یا بابر کارمل چې راغی هغوی خو روسانو ته خپل بالکل هغه اتحاد جماهیر شوروي یعنی دا یو لوی ملګری خپل بوله. رالو دې ته چې دا زمونږ یو کمبختي و چې موږ به چې کله د روسانو سره که ملګري وو نو حتما د امریکایانو د خوا نه ټکول کېدلو، خو که چېرته بیا د امریکایانو سره ملګري شولو نو بیا د نورو هیوادونو د خوا نه وټکول شولو. نو دا سیاست زما په نظر پاکستان ډېر ښه ولوبه و. یعنی د دې په څنګ کې چې امریکا ته د رسد لاره ورکړې وه، د امریکا نه په میلیارډونو ډالر واغستلي، د امریکا سره یې ښه تعلقات درلوده یا د شمسي اډې ورکړې وه او دلته د استخبارات او ټولې هغه لارې او هغه څه چې امریکا غوښتل هغې د پاکستان د لارې نه کول، ځکه چې دا په فرنټ لاین کې و. مګر بیا ورته امریکا څه نه ویلي چې ته د چینایانو سره ولې تعامل لري، ته ولې دا تعلقات د هغې سره ساتي. چین هم دې ته نه ویلي چې ته خو زما ملګری یې، ته خو زما ستراتیژیک ملګری یې، ګاونډی مې یې، ته بیا څنګه د امریکا سره تعامل لري او تعلق ساتي. بدبختي زمونږ ده که اوس موږ ته ایران غوندې مملکت چې نه ورته روس ویلی شو، نه ورته چین ویلی شو، نه د هند په شان لوی هیواد دی، نه د امریکا په شان لوی هیواد دی، یو وړوکی هیواد دی زموږ په ګاونډ کې دی. موږ ورسره د مهاجرو ستونزه لرو، موږ ورسره د پولې ستونزې لرو. ستونزې څه معنا؟ ستونزې دا معنا چې مثلا هلته قاچاق کېږي د مخدره توکو، هلته د مهاجرو تګ راتګ دی، لا قانونه تګ راتګ کېږي، یا د عقابې مسله ده، یا نور ډېر داسې مسایل دي چې موږ یې کولی شو د یو خپل ګاونډي سره حل کړو. اوس که ته یو لوی هیواد او ته دومره زغم نه لري، ته څنګه ته خپلو ګاونډي هیوادونو سره یا حتی د اروپا سره یو براعظم د یو بل براعظم سره تعلق ساتي؟ تا ته څوک ویلی شي چې ته د سره تعلق مه ساته. او زه د چین سره باید تعلق ونه لرم، زه باید د ایران سره ونه لرم، زه باید د ازبکستان او ترکمنستان سره ونه لرم یا روس سره ونه لرم، ځکه چې په تا بد لګېږي، ځکه چې دا ستا دښمنان دي. نو چې ستا دښمنان دي او ستا په دښمنۍ څه وکړه؟ ته د خپله دښمني ورسره وپاله که په هر څنګه یې پالي. مګر ما خو چې 50 کاله دلته جګړه شوې ده، اشغال تیر شوی دی، ځپل شوی یم، زه خو باید د دې هیوادونو سره د دې نه خو زما چاره نشته دی. کور آباد. استاد د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې له افغانستان سره یې اړیکې یو نوي مسیر او نوي څپرکي ته داخلي شوي دي. کوم نوی څپرکی او کوم نوی مسیر؟ زما په اند باندې د هغې نه مقصد هغه مشترکات دي چې د اړتیاو په توګه او د ګواښونو په توګه هم ایران لري او هم افغانستان ته متوجه دي. د ډونالډ ټرمپ بیا واک ته راتګ او بیا د هغې مرستو د بندولو تابعیت چې یوازې د اسرائیل او د مصر نه بغیر ټولو هیوادونو باندې اغېز وشینده، همدا اوس موږ او تاسو په خپل هیواد کې ګورو د ډالر نرخ څومره لوړ شو. لکه څنګه چې پخوا تومن د ایران لپاره داسې بېباک او سپک شو، دا ویره چې د افغانستان سره شته د یو ګواښ په توګه باندې ایران ته افغانستان اړ کوي او افغانستان ته ایران اړ کېږي. ځکه د منځني ختیځ په کشاله کې لکه څنګه چې سمکني صاحب وویلې چې ایران ډېر قوي هیواد له لاسه ورکړ، سوریه، او حتی په عراق کې هم هغه څه ته تلو چې وه هغه اوس ورته نشته. حزب الله هغه د دوی نیابتي ډله هغه وځپل شوه. نو د قضیې په رغون په لوري تګ کې هم ایران بایلات کړی دی او پخوانی د تومن نرخ هم ډېر ټیټ دی او د ډونالډ ټرمپ هغه ټارګټ هم د ایران سیاست ته وایي چې د اوکراین موضوع حل کول غواړم،
د منځني ختیځ موضوع حل کول غواړم. هغه معنا هم دا و چې برجام بیا داسې وضعیت ته راوستل غواړي چې ایران د خوږې ګوتې نه ونیول شي. دا هغه اړتیاوې دي چې ایران ځکه وایي چې د حقابي موضوع کې موږ مشکل نه لرو. د مهاجرینو که غیر قانوني هغه به په عزت باندې وباسو. په داسې حال کې چې تیر تاریخ دا و چې هغه یې ښه د یو ګواښ په توګه باندې طریقه کوله او راویستلې او همدارنګه د حقابي موضوع کې غوښتنه یې کوله. خو که څه هم د حقابي عیني واقعیت دوی درک کړ چې ورښتونه کم دي او د هغې شرح مطابق چې باید افغانستان ورته کلنۍ څومره متر مکعب اوبه ورکړي هغه باندې دوی قانع شو چې دا کوم راکوي دا کفایت کوي. خو دغه ګواښونه لکه څنګه چې ایران ته متوجه دي اوس افغانستان ته بیا متوجه شو. د بلې خوا نه ما مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان نوی سفیر ډېر فعال راغی. ځانګړی استازی صادق خان. نو هغه د نوي تعلقاتو په رڼا کې کتل کېږي چې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ په رابطه باندې حتی هغه شرط امارت چې دی چې محرم به ورسره ځي هغه هغوی منلی هم دی. هغې سره د هغوی اړیکې ښې کېږي. په عین وخت کې هدف کې د زده کړو مسله ده چې نن راپورونه خپاره شوي دي. یعنی هغه خپله پاکستان منلي چې محرم موږ منو او دوی د محرم شرط ایښی دی. نو که څه هم د افغانستان لپاره یو ځان دی ولې په خپل هېواد زموږ دا زده کړې برابرې نه شي چې په پاکستان کې برابرېږي. خو د ایران سره که زموږ اړتیا د پاکستان سره زموږ د اړیکو جوړولو اړتیا شته. خو دې ته په کتو سره چې ایران که فرض کړه د روسي او د چین سره په نړیوال سیاست کې په یو قطب روان دی، پاکستان به په نړیوالو قضایاو کې د امریکې سره په یو قطب روان دی. د دې یوې خوا نه چې لږ لغون راځي دا هم ویرېږي چې نه بل خوا خبره لاړه یا امارات او قطر ته چې ما مخکې اشاره وکړه د ښاغلي سراج الدین حقانی صاحب سفر او همدارنګه د استخباراتو د رئیس لوی رئیس سفر دا هغه څه دي چې دوی ته لږ اندېښنې ولاړې کړي دي. نو فلهذا د دغو اندېښنو او د شریکو ګواښونو د حل کولو لپاره د نوو امیدونو سرک هغه اړتیا ده چې د دواړو مشترکات دا ایجابوي چې ډونالډ ټرمپ سره به دوی یو سیاست دي. ځکه وکتلی شو چې د ایران سره د ستراتیژیک تړون امضا کولو کوم چاغ او کوم غوړه مړۍ دوی ته نه ده ورکړې. امریکا هم د بوند توافقاتو په نظام کې دغه نظام سره هغه ځواني ونه کړه، په خپل لاس هغه نظام ختم کړ. نو نه امریکا د سیمې د هیوادونو سره ځواني کړې ده، نه روسي. نو د خپل کور دننه مشکلات په خپله حل کولو لپاره او د سیمې د اجماع د غوړېدا او د غسلتیا لپاره د ایران هم اړتیا ده او د افغانستان هم، ځکه دواړه مشترکات د ګواښونو لري، دواړو ته مشترک ګواښونه متوجه دي. نو د دوی خپل منځي همغږي او د خپلو ستونزو په حل کولو کې د یو بل نه مرسته دا هغه نوی لیدلوری دی چې غواړي په دې باندې دوی سره یو بل قانع کړي. څمکنی صاحب، په داسې حال کې چې د کابل او تهران ترمنځ اړیکې راشه درشه او د یو بل د سفارتونو کوربتوب هم کوي، فکر نه کوئ چې په اوسني وضعیت کې به ایران د افغانستان اسلامي امارت رسمیت پیژندنې اعلان ته زړه ښه کړي؟ دا چې تر څو معلومیږي ایران هم د مجبوریت له مخې له موږ سره خپل قدم وایي، وبلیدلی شي چې دوی دا ګام پورته کوي که نه. په هغه وخت کې چې کله د اسرائیلو او د دوی ترمنځ په یوه باندې بریدونه پیل شول، حتی تر ده حده پورې ایران د امریکې سره همغږی و چې حتی جی پی ایس هم ورته په نښه کړو چې موږ په دغو ځایو باندې حمله کوو. داسې نه دی چې دغه ایران د دومره جرأت ولري چې دا د داسې یو قدم واخلي چې هغه کې د امریکې ګټو ته یا هغو ته نقصان ورسوي. بایډن په ډاګه وویل چې هر هغه هیواد که چیرې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني موږ په هغو باندې بندیزونه لګوو. دا ډېره لویه خبره ده. روسیه چې هیڅ نوره داسې په لیست کې پاتې نه دي چې تر څو په ده باندې غرب بندیزونه ونه لګوي، هغوی هم دا کار نشي کولی. اصلا خبره دا ده چې دلته هم شرقي هیوادونه ویریږي او هم غربي هیوادونه. شرقي هیوادونه وایي چې که چیرې موږ په رسمیت وپېژنو، سبا دپاره یو لمسونکي کارونه د افغانستان نه شروع شول، نو دا هم پیغور شو ورته او هم په ضمن کې دوی هغه نړیوال هغه سټیج بایلي، هغه پیغور ورته پاتې کېږي. او بل داسې نه دی، دغه هیوادونه لکه د 15 هیوادونه چې دي یا د هغه نه په دویمه درجه کې هیوادونه، دا په کل کې سره یو دي په نړیوال نظم کې. هېڅکله دوی خپل یو بل په مقابل کې هغسې دریځ نه غوره کوي چې هغه بیا د یو بل یعنې د خفګان باعث وګرځي. نو ایران
که چیرې دا جرأت وکړي نو موږ به هله پوه شو چې ایران واقعا په خپلو کړو وړو کې صادق او یعنی مستقل دی او که چیرې دا کار ونه کړي نو په صورت کې به ټول به باندې شاک وکړي. خو علایم د دې ښکاري زه اوس فکر نه کوم ځکه چې په پاکستان کې چې کله اولین د OIC غونډه دایره شوه په هغه وخت کې قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و. حتی په هغه وخت کې یو تعداد هیوادونو غوښتل چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني، اما ده ورته وویل چې نه 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 اوس یې وخت نه دی، کله چې وخت راغلو بیا به په دستجمي ډول سره د افغانستان حکومت موږ تسلیم کړو. نو دا د هغه وخت نه دغه کار شروع دی. آیا پاکستان دا جرأت کولی شي؟ آیا پاکستان دا غواړي؟ آیا ایران دا غواړي؟ روسیه دا غواړي؟ چین دا غواړي؟ د چین خو په نړۍ کې د دویم نمبر قدرت دی، اما دوی یوازې د موږ سفیر هغه باورلیک ومنه، خو ولې د اعلان نه کوو؟ خو دوی دا اعلان نه کوي ځکه که یو مملکت د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپېژني نو دا به د ټولو هیوادونو دپاره یوه ولګوشي لار به پرانیستل شي، هر سړی به پېژني، بالاخره به موږ د نړۍ سره وصل کیږو، تجارت پیلوو. نو په صورت کې د امریکې دلته هغه راتلونکی چې دوی کوم فکر لري هغه په خطر کې لویږي. کور جواد مننه. صادق صاحب، تر دې وړاندې پاکستاني او ایراني چارواکو د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او ایران د افغانستان په اړه د اړیکو یا تماس ګروپ د جوړولو کریډیټ هم یو ډول ځان ته تر نن ورځې پورې ورکوي. فکر کوئ چې اوس د اسلامي امارت له بیا واکمنېدې وروسته ایران افغانستان ته په کومه سترګه ګوري؟ ګورئ، لکه مخکې چې استاد ورته اشاره وکړله، یقینا تیر هفته اماراتو ته، قطر ته او سعودي عربستان ته سفر یې وشولې او هلته په هغه سفرو کې د استخباراتو رئیس او همداسې د کورنیو چارو وزیر او خارجه وزیر دوی په دغه سفرو کې د هغوی سره ډېر داسې د ورکړه راکړو په حساب باندې، مثلا په اقتصادي لحاظ باندې، په سیاسي فورم باندې خبرې اترې وشولې. نو دې خبرو ایران هم دې ته ولمسوو چې که چیرته د اماراتو سره، د سعودي سره، د قطر سره چې د مخکې نه روابط ښه دي، یا د ایران سره روابط جوړیږي، وبخئ د هند سره، نو ایران وایي چې ولې زه خو د ټولو نه د نږدې ګاونډی یم، زه خو ډېر مشترکات لرم، هم تاریخي، هم مثلا اقتصادي لارې لرم، هم د ژبې په لحاظ سره نږدې یو، نو ولې موږ نشو کولی چې دا تعامل د افغانستان سره ولرو؟ دویمه خبره دا ده چې دا رقابت منفي هم کېدلی شي او مثبت هم کېدلی شي. زه فکر کوم چې د ایران دا رقابت به مثبت د ځان په اړه باندې وګڼو چې دوی د اماراتو، د قطر او د سعودي په وړاندې راوړاندې شوی دی، غواړي چې د افغانستان سره خپل تعامل یا هغه بعضې ستونزې چې د په سرحد کې لري په پوله باندې، او یا د مهاجرو په تړاو دي، یا د عقابې په تړاو دي، یا نورې خبرې دي، یا د بندیانو تبادله ده، یا هغه رالیږل دي، دا هغه څه دي چې دوی کولی شي د افغانستان سره په سیاسي لارو چارو باندې او په ډیپلوماتیکو لارو چارو باندې حل کړي. دویمه خبره دا ده چې دا واړه ملکونه لکه مثلا ایران به هم پکې واخلو، یا ازبکستان، ترکمنستان، یا دا نور هیوادونه، دوی وکتل چې لوی هیوادونه لکه چین یا روس هغسې اقدام نشي کولی، او یا هم د چا د اجازې نه پرته شاید ونشي کړلی، یا دوی دا خو دوه لوی د امنیت شورا غړي دي، او په امنیت شورا کې خو د دوی خبره به په ټوله کې یوه ده، د دې 15 هیوادونو په هر لحاظ چې دوی ویټو حق لري. نو د دې دپاره چې چین ته ګوته وننیول شي یا روس ته وننیول شي، نو دا واړه هیوادونه یا دا د درېیمې نړۍ هیوادونه کوشش کوي چې حد اقل یو داسې فورم باندې کار وکړي چې که د افغانستان د رسمیت پیژندلو موضوع ده چې دوی راوړاندې شي، که افغانستان سره تعامل دی چې دوی دا تعامل وکړي، که د افغانستان د اقتصاد رغونه ده، یا د افغانستان د جغرافیې نه استفاده کول دي، یا د ترانزیت لار ده، یا تجارت دی، یا هغه بنادر دي چې باید خلاص شي، که اروپا ته ځي، یا د ایران د لارې مثلا ترکیې ته، د ترکیې نه اروپا ته سفر کیږي، یا مثلا د چین غواړي چې دغه د واخان کوریدور خلاص کړي، نو زه وایم چې دا زموږ دپاره اوس هغه هیواد چې زموږ سره 2000 کیلومتره سرحد لري،
زه به یې څه کومه چې ما سره 82 یا 90 کیلومتره سرحد دونه لویه پانګونه ما ته را رسولی شي، اقتصاد مې پیاوړی کولی شي، ارزښت مې لوړولی شي، او دا د دې لارې نه د منځنۍ اسیا او د هغې نه ایسته د اروپا پورې د ترکیې پورې که چیرته چین رسط لاره پیدا کوي او هغه زما د لارې نه او زما د خاورې نه تیریږي او دغه حق العبور زه د دې ځای نه اخلم، همغه د ابریشم لار بیا احیا کیږي، هغه چې د بحر لار وه تیلو کارونو کې د هغې نه مخکې چې د نورو د حیواناتو د مواشیو لار وه، او اوس مثلا د ریل خط جوړیږي، اوس موټروي جوړیږي، اوس سړک جوړیږي، نو یقینا چې دغه اقتصاد محوره سیاست دا به زموږ دپاره ډېر ګټور وي، هم په سیمه ییز لحاظ، هم په هغه نیمه نړۍ کې چې اوس غواړي چې شرقي پلاک جوړ کړي، چې په هغه شرقي پلاک کې مثلا دغه 3 سازمانونه دي او دې سازمانونو کې افغانستان هم خپل ځای لري. نو امید دی چې انشاءالله د دغه اقتصاد محوره سیاست په بنیاد باندې افغانستان د اقتصاد مرکز وګرځي. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. استاد، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې موږ د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو. فکر کوئ چې دوی به دې مسلې ته ژمن پاتې شي؟ د وینا تر حده خو هر یو هیواد وایي چې موږ د چا په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو، ځکه دا د ملګرو ملتونو د منشور له مخې هېڅ هیواد ته د حق حاصل نه دی. خو د عیني واقعیت په توګه باندې بعضې موضوعات داسې اوسي چې هغه هیوادونه د خپلو مشترکو یعنی اهدافو په توګه باندې یو بل سره همکاري کوي. زه فکر کوم چې هغه ویره چې پخوا د ایران په رابطه باندې وه چې ګواکې دلته د ځینو اقوامو سره د دوی یعنی همغږي یا لږه خوږوالی، همدارنګه مثلا د پاکستان سره د ځینو نورو اقوامو خوږوالی، دا موضوع د اسلامي امارت په واکمنۍ کې منتفي شوې ده، ځکه دوی دا کوښښ کوي چې د قومي ګرولو له هیوادونه لاس ولي، او ایران په همدې خاطر باندې دا ژمنتیا ښودلې ده. خو ځینې موضوعات داسې دي چې هغه ما مخکې چې اشاره وکړه چې هغه مشترک ګواښونه دي چې د ایران اقتصاد خراب دی، د افغانستان اقتصاد د خرابۍ په لوري روان شو. همدارنګه ایران د امریکا لپاره ټارګټ دی، افغانستان بیا د ډونالډ ټرمپ په واکمنۍ کې د شطرنج مهره شوه. همدارنګه ګورو چې ایران هم د خپل روسي ستراتیژیک دوست نه هغه څه لاسته رانه لږ څنګه چې افغانستان تیل لاسته نه دی راوړی، اوس هم تر اوسه پورې دې هڅه کې کامیاب نه دی. صحیح. نو دغه مشترکات دا ایجابوي چې ولې موږ د سیمې اجماع دومره قوي نه کوو چې یو رانه وهي او بیا کله یو ته خوله خلاصه کړو لیکن هغه هم بیا د جواب نه راکوي، او کله بل ته خوله خلاصه کړو. د ایران دغه عزایم ښه دي چې موږ په کور دننه د یو بل سره د همکارۍ په لټه کې شو. د مثال په توګه فکر کوئ صادق به دوی په دې مسله کې؟ څنګه دوی به صادق وي؟ یعنی که چېرته وغواړي ایران چې د ځینو مخالفینو سره د مراودې د لارې نه امارت ته شته ګواښونه کم کړي، او امارت په دې شرایطو کې په دې زماني مقطع کې ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه کله چې هیواد د بحراني حالت سره مخ کېږي، اوس خو له بحران حالت سره مخ نه یو، خو دا شرایط او د علایم داسې ښکاري چې موږ اقتصادي بحران سره مخ کېږو، موږ د سیاسي بحران سره مخ کېږو، مګر په هغه صورت کې نه کېږو چې یو په کور دننه په خپل ملت کې پراخه باور پیدا کړو. دغه مشکل ایران هم لري، دا مشکل افغانستان هم لري تر اوسه پورې. نو د دې مشکل د حل کولو لپاره په خپله په کور دننه چې فرض کړه مثلا ایران د سعودي نه ښار لري، د اماراتو نه لري، د قطر نه لري، ځکه هغه د سیمې په هیوادونو کې مخالف هیوادونه دي. افغانستان هم همداسې ویني چې که چیرې فرض کړه د هغه هیوادونو سره اړیکې ښې کېږي چې د ده مخالف دي، نو ولې د ده سره اړیکې ډېرې ښې نه شي او په تمامه بیه ورسره یعنې رابطه مستقیمه شي، یعنې مستقیمه د ایران سره دومره اړیکې ښې شي چې اوس کله ګورو که چېرته د ایران د ابریشمو لار خلاصېږي، د هغې تر څنګ د لاجوردو لار فرض کړه مثلا د آذربایجان او جورجیا او ارمنستان د لارې نه اروپا ته رسیږي، نو بیا د چابهار بندر اغیز ختمیږي، او په عین وخت کې د پاکستان د نوي
یعنی ځانګړي استاد سره اړیکې پخېږي نو بیا د دوی لپاره لږ وخت پیدا کېږي. نو دې وجې نه دوی په دې زماني مقطع کې دا سفر کړی چې تر څو هغه توازن د افغانستان نه چې مطلوب دی هغه بېرته یعنې یو کریډټ لاسته راوړي چې زموږ په چابهار باندې هم پانګونه وشي. استاد بیا هم خپل سوال ته ورګرځم، دوی به دې اصل ته پابند پاتې شي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوي؟ دا د خپله د هیوادونو د سیاستونو پورې تړاو لري. که سیاستونه همداسې پاتې شي چې ډېر قومي مسایل له اوچت نه شي نو بیا کېدای شي ځکه چې دواړه ګواښونه لري د ګواښونو په شتون کې بیا هغه څه نه ګري چې فعلا د ګرولو ضرورت نشته. یعنی که اړیکې ښې وسي معنا دا چې د مختلفو اقوامو ګټو ته ژمنتیا ووسي او هغه عملي بڼې ته روانېدو اطمینان ورکړی شي نو بیا څه ضرور هغه ځای چې نه ګرېږي خلکو کور جابت. مننه. څمکنی صاحب، ایران هغه ګاونډی دی د افغانستان چې هلته ډېر افغانان پراته دي. آیا فکر کوئ دا سفرونه به د کډوالو پر وضعیت باندې په ایران کې تاثیر ولري؟ نو طبیعي ده ځکه چې د خبرو په اجنډا کې بو د مهاجرینو مسله هم پکې ده، همداسې د ایران د طرفه د اوبو مسله هم پکې ده، دوه اړخیزې سیاسي اړیکې دي او همدغسې سوداګریزې اړیکې دي. اوس نو ایران د بل طرفه که موږ فکر وکړو امریکا ورو ورو د سیمې ته راوخوځېده. OIC غونډه په پاکستان کې جوړېدل چې هغه مختص په د جنکیانو په زده کړو باندې و. دا یو میسیج و زموږ حکومت ته. بلې خوا نه د سعودي عربستان د سفارت پرانیستل په کابل کې دا تر ټولو هغه څه دي چې او د هند د اسلامي امارت سره د اړیکو جوړول. او هند داسې رول لوبوي چې هم د غرب سره دی او هم د شرق سره دی. بیا ایران ډېره اړتیا لري چې د چابهار بندر فعال کړي، ګرچې دوی خو ډېر کوښښونه وکړل، حتی د ایرانیانو پاکستان سره د ګیسو د لیږد تړون لاسلیک کړی و، څو واره شکایتونه وکړه، اما د امریکې د لاسه پاکستان هغه کار نشي کولی. نو اوس هند د امریکې سره هم قوي مټ لري او امریکا ورته اړتیا لري، د چین په خاطر ورته لري او همدغسې پاکستان به قرباني کړي، سریلانکا به قرباني کړي، فرضاً بنګلادیش به قرباني کړي، خو هند نه قرباني کوي. هند راځي د چابهار د لارې غواړي چې منځنۍ اسیا ته راشي تر څو پورې چې د چین مخه ونیسي. او منځنۍ اسیا هیوادونه روسان دومره وهڅول چې څنګه چې دا اعلانیږي چې د هند د ایران د بهرنیو چارو وزیر راځي، دوی فوراً دلته توافقات وکړل، امضا یې کړل. ازبکستان ډېر په چټکۍ د افغانستان په مسایلو کې ځان دخل کوي. دا خپله په عین وخت کې د روسیې او د ایران او د هند او د چین په خپل منځ کې دلته یو رقابت دی د افغانستان په سر باندې. امریکا خو لا ځان ته پرېږدي، هغه خو وایي چې زه خو هېچا خبره چې ما خو په قواله باندې د ملک اخیستی دی، له هوا له لارې موږ کنټرولوي. دا پیسې چې اوس دوی بندي کړي دي دا کې د افغانستان نه به هېڅ دوی فکر نه وي، خو بدیل یې رالیږلی دی، هغه عربان دي چې تاسې د دغې لارې دا تامینات وکړئ تر څو پورې چې دا 3 میاشتې کېږي دا پوره کېږي. موږ باندې دومره سخته ستونزه نشي راتللی. اوس به یې ګورو چې دا ډالر بیرته خپل ځای پیدا کړي، خپل ځای ته راشي. دلیل د عربانو سره اړیکه ده؟ یقینا. نو دا کې خو څه شک نشته. د موږ چارواکي ځي لکه څنګه چې استاد یاد کړل هغه ته د اماراتو ته، همداسې د سعودي عربستان د دلته سفیر په متواتر ډول سره زموږ د چارواکو سره ګوري. امریکا خو تل دا کار کړی دی. په تیر کې هم چې کله په افغانستان کې جګړې وې په 8مه لسیزه کې دوی د نږدې بانکونه یعنې د امریکې جیب سعودي عربستان او عربي هیوادونه وو، دغه ځای نه موږ تمویلولو. داسې خو نه وه چې دوی به د هغه ځای نه ډالر رابارول. نو اوس موضوع دا ده چې موږ دلته په دا مقطع زمان کې موږ باید د مار حرکت وکړو چې هیچا سره موږ ونه لګېږو او د دغه بحران نه د امریکې د 3 میاشتنۍ بحران نه موږ باید روغ سلامت ځنه راوباسو. مننه. صادق صاحب، د حقابې مسله د کابل او د تهران ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا یوه بله مسله ده. حتی ایراني چارواکو ګوتڅنډنې به د خصوصا د ایران د وخت د ولسمشر رئیسي څرګندونې به ستاسو پر یاد باندې وي. اوس فکر کوئ چې ایران په دې برخه کې د ډیپلوماټیکې حل لارې خواته روان دی؟ او بالکل په دې معنا چې ایران او یا هم نور داسې په سیمه کې هیوادونه اوس خپلو لویو ګټو ته ګوري
مثلا دا چې د اوبو مسله ده بالکل به یو ارزښت ولري دا چې 50 کاله یا 80 کاله د اوبو همداسې مفته روانې وي او د موسی شفیق صاحب په وخت کې چې کومه امضا وشوله د هغې نه وروسته په دې باندې بیا چا سر ونه ګرو ځکه چې موږ خو په خپل داخلي کړکېچونو کې ګیر شولو دلته خو د روسانو حمله وشوله دلته خو 20 کاله د امریکایانو شتون و موږ خو د ایران سره د دې خبرې ته جوړ نه شولو دا اوبه هلته هم روانې وي او دې خواته پاکستان ته هم روانې وي اخواته بیا د دغه د روسانو طرف ته ترکمنستان ته چې کومې اوبه د آمو د سیند نه روانې وي هغوی سره موږ کوم داسې قرارداد نه لرو د اوبو به نړیوال یا سیمه ییز لحاظ باندې چې کوم څه وي لکه دلته چې موږ د عقابې په لحاظ باندې درلوده هلته نه لرو یا مثلا د پاکستان سره نه لرو نو دا اوبه مالته مفته روانې وي اوس یو څه راوګرځېدلې د هغه خوا نه چې د خوشتېپې دغه کانال جوړ شو د دوی سره ایران اوس دا فکر کوي چې عقابه شاته پرېږدي اوس نور ډېرې خبرې دي چې دا باید د افغانستان سره په سیاسي لحاظ باندې په ستراتیژیک لحاظ باندې په حتی په دیني او مذهبي لحاظ باندې د یو ګاونډي په لحاظ باندې لکه څنګه چې ورته اشارې وشولې داسې کوم مشکلاتو سره چې افغانستان مخامخ دی په اقتصادي لحاظ باندې ایران اوس د مخې نه مخامخ دی یا مثلا پاکستان کې کومې ستونزې دي افغانستان نه څه ډول دوی استفاده کولی شي د دوی د لارې نه د دوی د جغرافیې نه د دوی د بشري قوت نه د دوی د معادنو نه د دوی د ذخایرو نه افغانستان خو مال امال دی او دا خو یوه پټه خزانه ده د دې دپاره چې دا راوسپړي او هر څوک ترې خپله ګټه واخلي هغسې ګټه ترې واخلي چې دوی هم ګټه واخلي خو موږ ته هم ګټه راورسوي یعنې موږ ته تاوان راونه رسیږي موږ د هغه منفي رقابتونو ښکار نه شو لکه مخکې چې ورته اشاره وشوله رالو دې ته چې نړۍ کې نړیوالې جګړې نه وروسته د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې دا هېوادونه په ټوټه ټوټه ویشل شولو او هغه د ډیوایډ اینډ رول په بنیاد باندې چې څه وشو ولو که هغه اسرائیل جوړ شو یا فلسطین خوا کې جوړ شو یا پاکستان جوړ شو یا نور هیوادونه قطر جوړ شو عمان جوړ شو بحرین جوړ شو واړه هیوادونه منځته راغله سعودي عربستان عربي هیوادونه ټوټه ټوټه شو عثماني دور ختم شو دا هغه څه و چې دا هیوادونه چې داسې وړې ټوټو باندې تقسیم شلو غیر د افغانستان نه افغانستان یو امپراتوري وه البته هغه بفر زونو چې د اصفهان او د ډیلي او د بخارا او د سمرقند پورې چې کوم امپراتوري وه دا د دغه امپراتورانو د بفر زون په حیث باندې کارول کېده لکه اوس چې دا لوی قدرتونه کاروي دغسې سلطان محمود غزنوي احمدشاه ابدالي غوریانو دا کارولي وو اوس رالو هغه افغانستان خپل اصلي نقشه همدغه ده او هغه چې کومه لانجه او ستونزه موږ د پاکستان سره لرو دا به انشاءالله تاریخ ثابته کړو ورو دغه حصه به انشاءالله چې امید دی چې خپل شي رالو دې ته چې دا هیوادونه دا کوچني هیوادونه هیڅ کله آزاد نه دي دوی نسبي ازادي لري د دغه نسبي ازادیو په بنیاد باندې نه څوک کولی شي چې د افغانستان د رسمیت پېژندنې دپاره راوړاندې شي نه د افغانستان دپاره څوک دغسې په یو لوړ فورم باندې غږ کولی شي خو فقط دا دی چې د افغانستان سره خپل سیاسي تعاملات وساتي خپل د ګاونډ اړیکې وساتي تګ راتګ ورسره وساتي یا مثلا دا اوس چې عراقچي راغلی دی یا مثلا زموږ چارواکي ځي نورو هیوادونو ته دغه یوه اجازه ورکړل شوې ده دا هغه تعاملات دي چې د افغانستان اقتصادي سیاسي حالت هم وساتل شي افغانستان انزوا ته لاړ نه شي تر څو چې د دې ځای نه چې کوم خطرات دنیا فکر کوي چې یا مثلا روسان کوم تصور لري یا چین لري یا ایران لري یا هند کوم دغه لري انګیرنې لري او تشویش لري او کوم فکر کوي چې دلته د کشمیر په معضله کې مخکې دا فکر درلوده د مجاهدینو په وخت کې درلوده اوس ورسره که دا فکر نشته دی وجه دا ده چې ورته معلومه شوله په ثبوت ورسېدل یا امریکایان چې بالکل په قطر کې یا په دوحه کې دا خبره ورسره امضا کړله چې نه زما ته نه زما ګټو ته او نه زما ملګرو ته بستانه تاوان نه رسیږي یعنې مستقیما طالبانو سره امضا کړله دوی ورسره وکې کړله یعنې دا لوی هغه څه دي لکه افغانستان لکه چې کله امریکایان رالو ویلي چې موږ چې افغانستان ونیو یا افغانستان زموږ لاس ته راغی معنا دا چې موږ ټوله دنیا لاس ته راوړله دې خوا په دې معنا چې یو خوا چین دی یو خوا ایران دی بل خوا روس دی نو دا هغه مرکزي نقطه ده چې دوی لاسته راوړي اوس دا لاسته راوړنه د دې وطن که په اقتصادي فورم باندې فبها که نه نو بیا د جنگ د لارې خو درې واړو قدرتونو طاقتونو ځان وازمایه دلته د قدرت ازمایي نوره نشته کور آباد استاد که بس جمع بندي وکړو ایران څومره ښه دوست ورته ویلی شو څومره ورباندې باور کولی شو په سیاست کې هیڅوک نه ثابت دوست او نه ثابت دښمني بلکې د ګټو تبادل او د ګټو انډول ساتل پکاري که ایران په دې پیغام سره راځي او چې داخلي مسایلو کې مداخله نه کوي او د عقابي موضوع باندې مطمئن اوسي
نو بیا زموږ د یو ګاونډي هیواد په توګه باندې موږ د ټولو نه پاکستان او ایران ته ځکه زیاته اړتیا لرو چې زموږ ورسره ډېره پراخه پوله د یو سره د فرضي پولې په توګه او بل سره د سرحد په توګه باندې ځکه د مکمهان او د فخري پولې چې تعین شوي دي موږ د ایران سره ډېرې د پولو ستونزې نه لرو. کومو نقطو کې صرف د امنیت ساتونکو خبره یې هغه دومره غټه خبره نه ده. او ایران د یو ګاونډي هیواد په توګه د مشترکاتو له مخې چې موږ هم سره ګواښونو ته مخامخ یو، هغه هم ګواښونو ته مخامخ دی، د دواړو ګواښونه یو بل ته یعنې هیلې وربخي چې په عین وخت کې ګواښ دي او په آینده کې د مشترک سفر په لور باندې تګ هم کیدای شي. ځکه نه په امریکا موږ به باور لرو چې د تیر توافقاتي نظام چې د بندو توافقات نظام چې ته هم نه خپله اچولې وه هغوی سره چې دوی وفا ونه کړه د بل نظام سره په هېڅ صورت امریکا د تاریخ په اوږدو کې چا سره وفا نه ده کړې. روسانو چې د پخواني شوروي په اتحاد په مهال لا لږ څه حده پورې نارینتوب ملګرتیا کوله، اوس تاسو وکتل چې د منځني ختیځ په کړکېچ کې د ایران سره د ستراتیژیک تړون هغه خط و خال داسې ولکړه چې غوښن نه دی. نو د دې تناظر کې پکار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلو کې مشکلات حل کړي، کورني مشکلات، د ګاونډیتوب مشکلات، او د یو داسې اجماع رامنځته کېدل صورت ونیسي چې هم په آینده کې د روسي او د چین د جغ لاندې رانشي او هم په عین وخت کې د امریکا د زبرځواک هغه نشه چې اوس هم لا په سر کې لري د هغه لیونتوب سیاست د ګواښ او د څپې لاندې هم رانشي. نو دا اړتیا ده چې موږ د پاکستان سره اړیکې ښې کړو، موږ د ایران سره اړیکې ښې کړو، لکه ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان سره چې د پخوا نه نسبتا ښې لرو. کور دعوت څمکنی صاحب، د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو نږدې کېدل، آیا فکر کوئ کابل نورو هیوادونو سره د ټکر خواته بیایي؟ په دې برخه کې احتیاط څومره مهم ده؟ د حد نه زیات احتیاط مهم دی. نو ځکه چې موږ داسې یو لکه لمدې خاټې لږه اوبه چې راباندې تویې کړي بیا نو مشکلات راته جوړوي. نو که موږ د ایران سره یوازې په اقتصادي برخه کې موږ باید زیات هغه ولرو، خو چې نورو هیوادونو ته هم بیا داسې سبا ته دا پاتې نه وي چې هغوی وایي تاسو نو ولې دا کار کوئ د ایران سره. موږ باید د تیر تاریخ نه ډېر څه زده کړو. ایران هم هغه بعضې مسایل د زړه نه نه وباسي، لکه ډیپلوماتانې چې په مزار کې وژل شوي وو. فکر کوئ هغه یې په یاد دي؟ څو وارې دوی یادوي. بله باید دا د یاده ونه باسو چې دوی افغانان په ایران کې د اعدام مسله اوس هم رئیس الوزرا ورته اشاره کړې ده چې دا حساسیت راپاروي. دا ډېره مهمه مسله ده. د بلې طرفه دوی افغانان پارکونو ته نه پرېږدي. دوی بعضې ولایتونه بیخي کرنتین کړي دي. دوی هلته هغه بده کلمه دوی ته استعمالوي. په دورونو وسو، په هلته په بندیخانو کې پراته یو. دغو ټولو ته په کتو سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو. دومره خوږم نه شو چې خلک شخوند را باندې ونه وایي، دومره ترخم نه شو چې خلک مو له خولې وغورځوي. نو په کار دا دی چې هماغه پالیسي باید مخې ته بوځو چې اقتصاد پکې وي، بېپاري وي او متوازنه وي. د متوازن نه بغیر موږ هېڅ کار نشو کولی. داسې فکر دی ونه شي چې اوس امریکا په دغه حالات کې ده. دا خو حکومت لا اوسه پورې جوړ شوی نه ده، مکمله کابینه نه ده جوړه شوې، او دغه فرامین چې امضا شوي دا به د سنا او د کانګرس د اوکړې نه به تېرېږي. په دغه کې کیدای شي بعضې اصلاحات راشي منځته. نو امریکا خو ډونالډ ټرمپ خو د بګرام اډه غواړي، د موږ نه پوځي وسایل غواړي. دغه هم ایران یې ډېر ورخطا کړی دی چې که چیرې بیا راشي. روسانو په ډګر دا خبره وکړه چې بالاخره امریکایان په سیمه کې او په افغانستان کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تکل لري، چې دغه سیمې ته بیا یو اندېښنه پیدا کړې ده. نو په دغه وخت کې موږ چې د دوی ترمنځ سیالي ده، دغې سیالۍ کې موږ باید اول ځنونه ورغوو. د کور دننه که ځنونه ونه رغوو هېڅکله به موږ برای پیدا نه کړو. اولین خبره دا ده چې په اول د حمل نه باید جنکیانې مکتب ته لاړی شي. دغه داسې دردناکه مسله ده چې ټول ترې رنځېږو، او دغه د موږ سیاسي برخلیک هم دغه معلوموي. په ضمن کې موږ باید د داسې شرایط رامنځته کړو چې لکه د اوس مو چې جونې نورو هیوادونو ته ځي، څوک مو په غرب ته لاړل، څوک مو په شرق ته لاړل، د مرغانو په شان سره الوزو. دغه حالت ته نوره باید د پای ټکی کېښودلی شي چې تر څو موږ په خپله ځانو کې
سره زمزم شو په افغانستان کې، بیا به نو موږ کورنۍ او بهرنۍ پالیسي به واضح وي او بیا به وده وکړو. ځکه اوس موږ ته یو فرصت لاسته راغلی دی. په دویمه نړیواله جګړه کې یو فرصت و او اوس هم په دریمه نړیواله جګړه کې اوس هم موږ ته یو فرصت دی چې دغه فرصت نه موږ د ځان په نفع ګاټو. اوس یې فکر کوئ وخت را رسېدلی دی دا زمینه ورته مساعده ده دې مسئلې ته چې ځان جوړ کړو؟ بالکل مساعده ده، ځکه اوس امریکا هم نه غواړي چې دوباره موږ ته پوځیان راولېږي، که رالیږي په توافق به یې رالیږي. هغه به د دوی د خپلو چارو دپاره د ستراتیژیکو موخو دپاره لیږي. که فرض مثال موږ اډه ورکړه، دوی خو داسې نه دي ویلي چې موږ یې په زور نه سو، خو ویلي دي چې که موږ ټرمپ ویل چې که زه بریالی شم نو زه به د اسلامي امارت چارواکو سره په دې باندې بحث کوم. خو روسان هم موږ سره په اوس وخت کې ګوره هغه د موږ حکومت چارواکي د تور نوملړ نه تقریبا موقت وخت دپاره وایستل. د خپله یوه مثبته نښه ده چې موږ ته یې راکړه. اوس هم په لیست کار کوي، دوی د اسلامي امارت مشران وباسي. نو خو ګوره داسې ورو ورو دغه کې موږ باید داسې یو څه ونه کړو چې په لوی لاس دښمن ته دا زمینه مساعده کړو چې دوی موږ داسې حالت سره مخامخ کړي لکه اوس چې د حاک محکمه ګرچې هغه دومره اجرایوي صلاحیت به هم نه لري، لیکن په سیاسي لحاظ بیا هم د موږ دپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی. کور دی آباد. صادق صاحب، څنګه کیدای شي چې په ایران سربیره له نورو هیوادونو حتی لویدیځو هیوادونو سره هم دا اړیکې پراخې شي تر څو له تقابله ووځو؟ دا هله کیدلی شي چې موږ دا یو سوال پرېږدو چې ما په رسمیت وپېژنم. دا د رسمیت پېژندلو موضوع چې زه تا باندې ځان په رسمیت وپېژنم، دا به څه رسمیت پېژندنی؟ که زه تا ته سوال وکړم چې ما ته په ملل متحد کې زما چوکۍ راکړه او هغې ماله زما په دې بنیاد باندې ماله راکړي چې تا سوال کړی دی، دا خو د سوال شی نه دی که نه. زه دا وایم چې موږ نور د دې خبرې نه تیر شو چې ما د دنیا په رسمیت وپېژني، یا موږ د غوږ اړولی چې ما د ایران په رسمیت وپېژني، یا دا تګ او راتګ د دې زمینه ده چې یو څوک به ما په رسمیت پېژني. نه، زه دا وایم راځئ چې موږ خپل ځان اول په خپله په رسمیت وپېژنو. دا ځکه چې ته اوس زه لویه جرګه لرم، زه ملت لرم، زه جغرافیه لرم، زه یو دین لرم، زه ارزښتونه لرم، زه شاته یو لوی بیکګراوند لرم. که احمدشاه بابا امپراتوري کړې ده چې په سوال یې نه ده کړې، که سلطان محمود غزنوي چې ته د سومنات بت مات کړی دی او څو ځل تلی دی، اووه ځل تلی دی، دا چې ته په سوال نه دی تلی. موږ نه ویو چې بیا موږ توري راوباسو، د توري په ځای ولې قلم نه راوباسو، ولې کتاب ته لاس نه وروړو، ولې د علم دروازه نه خلاصو. ما مخکې ځلم یو ځل دلته دا خبره وکړله که زمونږ د خارجي سیاست یا داخلي سیاست مو اقتصاد محوره دی چې موږ نړۍ راماته کړو چې زما سیاست اقتصاد محوره دی او دلته افغانستان د افغانستان خلک یا بل هیواد هیڅ کله به د بل چا د موخو دپاره د غلطو عزایمو دپاره استعمال نشي. نو راځئ زه څنګه جونې خپل پاکستان ته لیږم چې ته تحصیل وکړه، ولې دلته ورته د تحصیل زمینه نه ده مساعده؟ هلته ډېر امنیت دی که دلته امنیت دی؟ هلته به دوی په پرده کې ډېر وي که دلته به په پرده کې وي؟ هلته به ورته د تعلیم او د تحصیل زمینه ډېره مساعده وي او په لیلیو کې او په هاسټلونو کې به وي که دلته به په خپل وطن کې په خپل کور کې به وي؟ ولې دا بانې د دې خبرې دپاره نه خلاصوو؟ نو رسمیت پېژندنه به هله کېږي چې ایران بل ته ووایي، روس ته ووایي. لکه مثال د خبرې زه تاسو ته ووایم چین، روسیه او هند موږ د دې سره تعامل لرو که نه، او په ډېره لوړه سطح باندې دا تعامل دی، یعنې نړیوال تعامل دی. دا ډېر لوی هیوادونه دي. د دې ترڅنګ د چین سره وګوره ایران دی، یا مثلا د روسیې ته تاجکستان دی، او یا د هند سره پاکستان دی. نو دا هند سره موږ څنګه روابط ولرو چې پاکستان خفه کیږي نه؟ موږ د روسیې سره داسې روابط ودرلودل چې بالاخره هغه تاجکستان دې ته وادار کړ چې دا ستا نه په چارو کې ګوتې وایي، نه دلته تا ته راوړي، نه تا ته سرخوږی جوړوي. یعنی رحمانوف دې ته اړ کړ. یا مثلا تاسې وګورئ چې چین دونه اثر رسوخ لري چې بالاخره ایران او سعودي سره کینوي. نو آیا زمونږ روغه به ونه کړي؟ آیا زمونږ ستونزو ته به متوجه نشي؟ آیا زمونږ د رسمیت پېژندنو دپاره پرېږدئ چې دی ګامونه واخلي، پرېږدئ چې په نړیوال فورم باندې دوی غږ اوچت کړي چې افغانستان کې امن دی، افغانستان کې سوله ده، د حقوق د بشر حقوق تامین دي، دلته دا یو آزاد هیواد دی، دا څه د 250 کالو د تاریخ نه لري، دا د 15,000 کالو تاریخ لري، دلته لوی امپراتوریانې تېرې شوي دي. او که تاسې اوس د دوی نه کومه ویره لرئ، دا ویره چې ته زه په ګاونډ کې نه لرم، دې ته څنګه
15,000 کیلومتره لرې لري. په دې خاطر موږ ویو چې دا زما د رسمیت پیژندنو خبره او په ملل متحد کې زما د چوکۍ د حسنولو خبره که دا چین وکي، هندي وکي، ایران وکي او تاجکستان وکي، بعد دا به ډېره ښیي نسبت د دې نه چې زه وکړم. زه باید څه وکړم؟ ټول فوکس، ټول تمرکز مې په خپل داخلي چارو وي. کور دعوت د بحث درنو ګډون کوونکو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور ماباد چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.